ما کوئ لکه خیر دا خو نه د دنیا ژوند دی ورورکه جانه سر به نه په ګرځه دا که فرش سر ګرځوي باره ورورکه جانه ته به یې سر به جنی وای سر باشه کلاه بسیار است ښه خبره خوا به نه په بده یم دغه زما ورور دی 12 وارې د کوره تښتېدلی دی بېرته یې زه راکش کوم ما وخت خراب دی ورور دی چې هره کم شوه نه که پرېله خبره مو کړې نه اوس هم د ده د فایدې دپاره چې هلکه مه وځه بې ځایه خبرې مه کوه بې ځایه بانډارونه مه کوه اما دا دی اوس بیا ښه نه نو دی کشر دی نه به پوهېږي نو کله چې دی پوه شي باره به دا ستا خبرې ګرده د په نیت چې دا خو ما ته ښه خبرې کولې نو او خیر خدای مهربانه دی دغه دی اوس خو نو چش خورې چش درته راوړم یا ښه ته مې عوام نه کېږي خدای دې خیر درکړي نو بیا به بل وخت در سره وکړو عجبه سړی دی دا راغله ناست شه را سره په کور کې تر تا خو دغه مؤمن ښه دی د ورځ 12 وارې خوراک پکومه مګر دا چاغېږي نه ته خو باید یو شی وخورې دا که ته یو شی ونه خورې چای درته راوړو یا نه مې زړه مې نه ورته کېږي بس بل شي دا هم ورته ووایه نه خورم اوبه درته راوړو یا نه خورم خدای دې خیر درکړي الله دې وزونه درکړي یا زه کم شرمېږم دا خو زما خپل کور دی مننه تکلیف مه کوه او څه وایې چې اورې دغه وایي ته په صد کې یې وروره ته وایه څه اوس څه چې وویله ته وایه چې شګر سره دا ستا خپل کور دی ثبات مې وکړه چې د ډوډۍ سات مې درته وکړي دغه د نن زمانې دوستان خو چې 2 وارې راوغواړي چې راسه ډوډۍ راسره وخوره بانډار وکړه مجلس ته خبرې پرېږده ورورکه جانه داسې ساده خبره معمولي خبره نه ده چې ستا خبره نوره ما اورمه دا د شرم خبره ده نه کې شرم وکړي حیا وکړي په دوستي کې سړی داسې نه کوي زما نمک دې خوړلی وي ته د سر ده پرېږده سر دې د زما سر خلاص دی پوهېږه دا سړی ته ګوره د غلطې خبرې ورسه لکه مور ته ورته کوله پر ځای ده که هغه هم پر نامه کړې ده ورسه ورته ووایه ژر ورسه دا څه کوئ خدای لیاس دې مه کوئ داسې ورورکه دغه مه کوه وروره مه کوه په خدای که یا د محکمې طاقت لرم یا د هغه چې زه اوس تا سره دا زموږ دی خپل ځای لرو ځای خپل دی د بل ځای په شپه کې خلک را سره دي دوستان را خبر دي چې دا زما کور دی وروره دا موږ قرباني پرېږده ورورکه جانه خبره نه ده کړې نو ته ولې داسې کوې وروره ته دوانې ځای په ځای دغه یا ته د سر خلاص کړه وروره ما د ډوډۍ سات درته وکړې ورورکه جانه مال ډوډۍ خورې ته اوس راولاړ شولې وایي زما خپل کور دی د څه چې خپل کور صحیح دی وروره دا خبره ستا خوا بده سوې ده وروره صحیح دی ورسه چای ډوډۍ راوړه وروره اوس ګور امرونه هم کوې اوس ما په دې تا ته وویله وروره چې دا خپل کور دی وم تاسو ته تکلیف نه در کوم په دغه مې درته وویل وروره که په دې ستا خوا بده سوې ده وروره خوا دې چای اوبه راوړه پروا نه لرې امرونه مه کوه امرونه هم راباندې کوې اوس امر د څه شي راباندې کوې څه ټول دې راباندې دی ورورکه جانه او وروره که نو تا ته اوس زه څه شي ووایم شانه کراره مغزه مو مه راخرابول ته راغلی د پلاوی خپل کور دی وروره د ده سر خلاص کړه وروره داسې نه کوي سړی ته دغه مه کوه وروره لږ وشرمېږي دا مه کوه سړی داسې نه کوي چې ځای نه مه کښېني په ځای دعوا نه کوي وروره همسایتوب دی انډیوالي ده نو خو همقرابت دی نو موږ که غلطه خبره کړې خو ته ووایه وروره نو یا غلطه خبره خو ما د زړه سوینې څه دا خبره ورته وکړه چې تکلیف به نه درکړو وروره خپل ځای دی نو دی پر دا خبره پر ځان باندې ته ماسا بله مه راخرابوه زارۍ مه راته کوه دا بې انصافي مه کوه وروره یو وارې خو راغلې له لره سره ناست یم مېلمه کړی مو یا ډوډۍ مو درته کړې ده بیا موږ د شي سات درته وکړو ته دا مې خپل کور دی وروره موږ چش کړي دي وروره څنګه دې چش کړي دي دعوا دې کړې ده په کور هېڅ مو نه دي کړي وروره دا خو مېلمه خو به د هغه یو دغه لري او اوس زر خو به کوي وروره مېلمه به دعوا راسره شروع کړې په محکمه کې مېلمه دغه مه کوه دا چمونه مه کوه احترام کوم عزت کوم د ښځې د پلار په خاطر نو خو موږ هم د احترام د عزت په خاطر تاسو دا خبره وکړه بله ورځ ما احترام ته مرازه زما خاطر هم مه ساته مه کوه دا دوستي دی قرابت دوستي نه غواړم دوست څه کوم دا پوکه دا پوکه بالا دا پوکه زارۍ مه کوه دا کوم دغه دی پر ریاست کې ناست چې زارۍ کوې دا زما خپل کور دی زارۍ په دې کې چې دا کور را پرېږدي ولې در پرېږدو وروره
ای وروره که چې دا ونه کوم ستا قربان سم تاسې ولې داسې کوئ وروره سر مو نه دی راسره خلاص و همدا هر مېلمه دغه یو وزر وایي او تاسې ته تکلیف نه درکوي په دا بیا خاطر جامونه وایي ولې شروع کړه چې ورسره راوړه ورسره راوړه وروره خو ما تاسو ویل چې ستاسو خوا بدېدله اعصاب مه را خرابوه اوس موږ اعصاب نه لرو چې تا سره اوس 2 ساعته موږ خبرې وکړو وروره هغې درته مې وویله بالا سره ستا نه دی او دا امرونه به پر ما نه کوې زما په کور کې او وروره زه اوس څه شي وایم ته ما ته دغه ووایه زه اوس هېڅ شی مه وایه دا خوله دې د خولې سره دې چاس کوه اوس به دی ګوره اوس بالا دغونې وکړه اوس راسه ولاړ څه مګر و سبا به پر وخت راځې په محکمه کې به دا راسره لیکې چې زه د ده په کور کې هېڅ شراکت نه لرم زه شریک نه یم بس وروره ځمه بس ځمه تاسو خوا مه بدوئ وروره ځمه چې تاسو وایه نه زه نه ورکېږم وروره ستاسو په دې خوا به ځېږم ولاړم یوه هفته به ما او تا په محکمه کې سره خپل کور مې دی دا مېلمه ایستلم خپل یې هنر غواړي دا هر چا کار نه دی دا خو نه داسې وخت داسې چې هر مېلمه ته عزت ورکړې ډوډۍ ورکړې باره به د مېلمنو باران یې در باندې نو باره یې څنګه ډېرې زده یې که سبا ته هم کورداره بچهداره کېږي خو چې خسر دې راځي باید ته خپله وخورې په خسر یې بیا مه خوره مه کوئ لکه څارنوال صاحب د دې کس په اړه چې مې درته ویلي وه دغه دوسیه ده تاسو یې وګورئ څارنوال صاحب محترم د نفر په موټر باندې 20 کسه وژلي دي دا پیښه په یو وادي کې رامنځته شوې ده او دا سړی مجرم ثابت شوی دی د شواهدو پر بنیاد د ثبوتونو پر بنیاد په دې توصیه کې ټول هغه مراحل طی شوي دي کوم چې د دې سړي پر وړاندې موږ ته راغلي دي د مجرم صاحب هم وپوښتم چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه نو پیښه د پیښې سوی تشته نشته نه خپل د سترګو لیدلې حال دی بالا خو پام نه هم دا څوک غواړي چې داسې کیسه دې راشي نه هم زبانه زه خو همدم روان وم ښه طبیعت روان یم خورا وم تیز روان یم شی نشته نه دې خواته نه دې خواته همداسې خالي ډمبر دی نو پر دا تک تور ډمبر روان یم لکه د ده کورتۍ ته چې ګوره دغسې تور ډمبر و ښه پر طبیعت نو داسې بوټ مې په نیولې دی داسې طبیعت راسته دی نه د معاش ورځ په دا ورځ معاش هم راکوي نو ستا قربان سمه چې ګورم داسې مخ ته مې دغه کسان راغله معنا یو خواته واده دی دا بلې خواته یو نفر روان دی باره مې کرار بریک خو نو ستا په موټر کې باره مې پر دا بریک باندې پښه کښېښود دا پښه در کښېښود چې دا کوشش مې وکړي چې دا بریک ونیسم بریک خطا دی نو خو هغه یوه نفر به دې ورکاټولی نو تا پر دا شلو څنګه ورکاټ کړي دغسې مې وکړه ستا قربان شم ته یوازې تا عقل لرې موټر مې پسې ورکاټ کړي چې ده داسې راته وکتله ویې ځغستل په واده ورګډ سو بالا مې پسې ورکاټ کړي مال چیرې چې پرېږدمه چې نه بالا مې پسې ورغلمه نو بالا نو دا نور هم پکښې راغله ګرد مې پکښې دروغله دا خو زما ګناه نه ده یو غلط کار خو راسه وسو بخښه ښه ته ما دا ووایه تا ته دا لیسنس چا درکړي لیسنس خو نو ستا قربان سمه په پسې یم تر اوسه مې نه دی جوړ کړی زه خپله کلینر یم استاز بیده ستړی و نو ور دا موټر سره خواپای که بالا ما راویستی هغه دا پیښه منځته راغله زه خپله کلینر یم غریب سړی یم چې ما ایله کړي هم به ګټې هم به دعاوې درته وکړم که مې ایله نه کړي وم سزا ژر راکوه په کیسې کې جم نه یم یوه کیسه دې پېښه کړه ته لا په کیسه کې نه یې زه به ستا ته داسې سزا درکړم چې ګرد عمر به دې په نیت یې هغه دی وم زه هم داسې بچهداره سړی یم اوس نو سزا راکوي اوس خو نو کیسه ده رامنځته شوله الله دا کیسه ده دې خلاصه کوم څه به پروا نه کړي درکړه اوس څنګه ته که نه در اوسه ما چاته پیسې نه جوړ کړي تا ته به درکړم څنګه وکړم خوښه دې ده سمه ده ستا خوښه څه ووایم څو راوغواړه به ودرېږه لاس را څو سي دا
سکه خدای ما سل وژلي دي یا دا ډېرې دي دا صحیح دی دا لاسي دي صحیح صحیح دي دی صحیح دي دی را سره دی را سره سلام. درځئ نو ورسې ټول سره ولاړ راځه سه. راځه قاضي صاحب د سینا بیا قصرداني ته واچو ما کوئ لکه